السلام علیکم دوستانو. نن د افغانستان د آیرلند دریمه نړیواله ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. له آیرلند سره د نننۍ لوبې په اړه یوازینۍ هیله د ګټلو ده. په لوبډله او بیټینګ آرډر کې هیڅ تغییر او تبدیل ته ضرورت نه لیدل کیږي. ډاډه یم چې رحمت او حشمت به له پرونۍ لوبې وروسته په ځان او خپل استعداد نور هم مطمئن شوي وي او درېیمې لوبې ته به هم ډاډه ورځي، همداسې د یو بل بیټینګ لیدو په هیله. د آیرلند څخه د درېیمې لوبې ګټل ولې مهم دي؟ دا د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې سوپر لیګ سیالۍ پیل شوي دي. په سوپر لیګ کې د افغانستان په ګډون د کرکټ نړیوالې شورا 12 بشپړه غړي وادونه هالند له یو بل سره مخامخ دي او په پای کې به یې د سر ولوبډلې نړیوال جام ته ووځي. هند د 2023 کال نړیوال جام کوربه دی او وار د مخه نړیوال جام کې دی. له هند پرته 12 نور ټیمونه به هڅه کوي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې ډاډه سي چې د سوپر لیګ سیالۍ په درجه بندۍ کې په 8 غوره هیوادونو کې راسي. اسانه خبره نه ده. لوبډلې څنګه نړیوال جام ته ځي؟ په سوپر لیګ کې هر بری 10 نمرې لري. مساوي لوبه او د تخنیکي او قانع کوونکو ستونزو له کبله د لوبې لغوه کېدو په صورت کې هر لوبډله 15 نمرې اخلي او په دې حساب هر هیواد چې ډېرې نمرې واخیسته د جدول په سر کې راځي. افغانستان او نړیوال جام ته لار. افغانستان ټولې شاوخوا 450 ورځې لوبې لري. که لږ تر لږه 14 یې وګټلې شاید نړیوال جام ته وځي. پر آیرلند سربیره زمبابوې او هالند هغه ټیمونه دي چې افغانستان به ورسره لوبیږي. افغانستان ښه فرصت لري چې له آیرلند، زمبابوې او هالند څخه درې لوبې وګټي او پوره نمرې واخلي. انشاءالله چې دا کار به کیږي. بنګلادیش او سریلانکا هم داسې لوبډلې دي چې افغانستان یې ټارګټ کولی سي. د مخالف لوبډلو په وړو تیروتنو او د افغانستان په قوي پلانینګ سره له دوی هم که پوره نمرې وانخیستل سي ښایي شل واخیستل سي. خدای دې وکړي چې زه مثبت فکر کوم. د پاکستان او هند سره به سیالۍ اسانه نه وي. که څه هم دا لوبې په آسیایي پیچونو کېږي. افغانستان د سپین بالینګ په مټ آسیا کې ښه ځلېدلی سي، خو هم یې بیټینګ کمزوری دی، هم مخالف ټیمونه غښتلي دي. توکل په خدای ویسټ انډیز پر بنګلادیش تازه 3 واړه لوبې وبایللې او موږ هم ترې په تیر وخت کې لوبې ګټلې دي. وبه ګورو چې بخت مو کار کوي که نه. د افغانستان بیټینګ د ګربز، رحمت شاه او حشمت شاه د نجیب زدران په موجودیت کې موږ یو بل بیټسمین ته هم ضرورت لرو. ښه نظر دا دی چې ابراهیم زدران راوستل سي له ګربز سره اوپننګ وکړي. هغه ځوان هم دی، ښه بیټسمین هم دی. موږ آینده ته ګورو. دوی دواړه د 19 کلونو په ټیم کې هم اوپننګ کاوه او هم ښه جوړه وه. که داسې ونه سي بیا نو اکرام علي خیل راوستل سي، په اړه یې جدي فکر وسي. اکرام علي خیل هغه لوبغاړی دی چې غټ اننګزونه کولی سي او زموږ بیټینګ ورسره ډیر قوي کیدای سي. پوښتنه دا ده چې د چا پر ځای؟ موږ له امید او تر یوې اندازې له دولت زدران وروسته بل داسې فاسټ بالر نه لرو چې تر 140 ورپورته د بالینګ صورت وي. دا مهال نوین الحق موږ ته په فاسټ بالینګ کې نسبتا ښه رول ادا کوي. نوین الحق وایر شنز لري او د ضرورت په وخت کې ویکټ هم اخلي. خو که په فضل حق باندې هم سرمایه ګزاري او اعتبار وسي، هغه هم ځوان لوبغاړی دی. موږ تر 2023 کال پورې ډیر وخت لرو. یو کس نه بلکې ډیر لوبغاړي تر هغه وخته پورې آماده کولی سو. افغان لوبډله 2 یا لږ تر لږه یو داسې فاسټ یا میډیم فاسټ بالینګ آرلونډر ته ضرورت لري چې هم ښه بالینګ وکړي او هم ښه بیټینګ وکړي. تر 2023 کال پورې لا زیات وخت پاته دی. البته دلته د کپتان مسله هم مهمه ده. آیا اصغر افغان به د 2023 نړیوال جام کې به هم د افغانستان کپتان وي؟ کرکټ بورډ شاید او باید په دې اړه فکر وکړي. که افغانستان په سوپر لیګ کې نړیوال جام ته مخامخ لار ونه کړي، بیا هم هغه بله زړه لار ده چې افغانستان پرې په 2019 کې په زمبابوې کې تیر سو. هغه پیچلې او له کړکېچونو ډکه لار یادوم. دا و د افغانستان او د نړیوال جام په اړه لنډ معلومات. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.